دا چا لیکلي د مور پلار نافرماني ګناه کبیره ده او د مور پلار نافرماني او بد سلوک دا ګناه کبیره ده او خطرناکه ده او دا خو د سړي نه مور پلار خفوي نو دا خو دغه دی د دوزخ دروازه ورته کولو ده او چې مور او پلار خوشحالي دا تا د جنت دروازې دي که جنت ته رسېدل غواړې د مور پلار حق دی والد صاحب هم اول د مور پلار حق دی په حقوق الله کې اول د خدای حق دی چې یو یې وګڼې معبود یې وګڼې او شرک نه کوي او حقوق العباد کې اول د مور پلار حق دی بیا د استاد حق دی چې تا ته ایمان او عقیده ښیي او نیک عمل ځکه ایمان او نیک عمل دا فرض دي زده کول او تا ته دی ښیي د ده حق دی یعنې قدر به یې کوي او دریم د پیر صاحب حق دی چې تا ته وظیفې ښیي او ذکر ښیي نو هغه ثوابي څیزونه دي نو هغه وروستو درجه کې او د امیان په بل طرف روان دي اول د پیر صاحب حق دی چې وظیفه ورته ښیي او استاد پکې چا راوستلی وروسته به استاد شو مور پلار خو ورته تپوس نه کوي هسې نسواریان دي او چرسیان مرسیان دي هلکه نسواری ځان له عمل دی ستا په مور او پلار دي که نافرماني به ډېره شي د ښځې به خلک مني قیمت نښو کې دا ده او مور او پلار او لور به په مور باندې سترګې راوباسي چې غلی کښېنه چپ مور ته وایي ته نه پوهېږې پلار ته وایي ته لیونې دا ټول وایي روزانه اخبار وګورئ نو دومره قتلونه دي چې کرونا به درنه هېر شي د مور پلار او د خپلوانو کې قتل و قتال او کبر دجال هم ډېر متکبر دی او هر کافر کې کبر دی چې خدای نه منې خو کبرجن یې که نه چې دغه لوی ذات هم ته منې زه نه منې دومره لوی ذات نه منې دا کې خو ډېره نشه ده په پیغمبرانو کې به صحیح مسلمان کې عاجزي وي تواضع وي دې کې تواضع ده او په دجال او دجالي خلکو کې به کبر وي دا به علاماتو کې راته ویم به دی نښه ده ځان ته به خدای وایي دومره کبر کې او د څه شي سترګه د یو ړنده ده او یو داسې په مخ کې ننوتې ده لکه خټه کې چې منیرې خښ کې شینولې داسې بدرنګ شکل یې سترګې هم سمې نه دي او دغه د هغه قباحت او خراب شکل یې د مردار دا چا لیکلي یو سړی شي وایي قبضه کړې لانې په بل یې خرڅوي لکه موټر والي یا څه کپړه والي او تا لیدلې نه ده او نه یې قبضه کړې او خرڅوي دا ناروا ده شی اول قبضه کې راولي چې قبضه کې شي علي تصرف کولی شي خرڅول بیا خو شوې ده خدا ته بل نه شي ورکولی چې څو پورې دا شي ته اغوښتې په ځمکه کې ورشه دا ځمکه ده او دا کپړه باندې لاس کې ده یا نماینده ورولېږه خپل ایجنټ چې کپړه خپل ځای کې کړې هلته پرته خو بس دا شوه چې هغه یو قسم قبضه وکړي هغې ته نږدې ورشي حوالګي د ته وشي د هغې نه پس یې خرڅولی شي د هغې نه مخکې خرڅول ناروا دي او بیا فاسد ده یو سړی په دغه باندې یو شی والي لا قبضه کړی نه په بل باندې خرڅول په نیټه باندې ګران خرڅول څنګه دي دا خو ناروا دي هغه له ستا خرڅول اجازت نشته نو هغه کېدای شي هغه شی روک شي بیا وسالې یو سړي تا باندې یو موټر خرڅ کړه دا نمبر او تا له درکړې نه او ته په دې بل کس خرڅ کې په 2 لکه والي په 3 لکه خرڅ کې په نیټه نو کېدای شي هغه ډېر ورانه شي چې تاسو ته پروزي استاله ستراغله نه ته بیا د معدوم کې دا بیا فاسد ده او دا ناروا ده دا چا تپوس کړی دی یو ښځه خاوند ته په نکاح شو لیور سره اوسېږي په کور کې او خاوند ورته نکاح په وخت کې ویلي چې زه به تا ساتم او ته به ما سره زه به تا سره یم ته به ما سره اوسېږي اب او باهر ملک اوس بار ملک دی غالب او دلته لیورانو سره دا جینۍ اوسېږي څوک یې نشته نو دا څنګه دا ښه کار نه دی چې ورته یې ویلو هغه شرط یې پوره کړي ورته یې ویلو زه به تا سره اوسېږم دلته دې کار کوي د ښځې به څه وکړي اما دغه شان لیور سره خپله ښځه ده او بل لیور بل دی لیور سره که ګڼې کور مجبوري وي نو داسې به لاس نه میلاوي خو شریک اوسېدي شي او چې خاوند یې نه نو دا ښځه او دا خاوند یې مجرم دی چې دا لیور رانه ورسره دا ښځه یې پاتې کړې ده او دی دغه شان توبې کې ګرځي او په عربو کې پیسو دپاره هلکه د شریعت حکم زده که دا ښځه بوځه یا ښځه له پیل کور یا مور داسې یو ترتیب وله ښه برابر کړه سوال پکې پاتې شو دا ناروا دي هغې سره چې اوسېږي د دې منزل ویلو څه فوایش د زنانه دا ډېر وایي کم منزل دی منزل خو مولانا زکریا صاحب لیکلي دی 33 آیاتونه دي نو هغه آیاتونه اکثر آیات کرسي ده پکې او سوره فلق او ناس هسې د حوادثو د سحر او کوډو او دغه شان شریرانو او حاسدانو او ظالمانو بچ کېدو لپاره وظایف دي نو دغه تاسو ویلی شئ په طور عملیاتو کې څه دغه نشته
چې بزرګان ویلي هغوی کې څه منع نشته دا علاج په شکل کې هغه ویلی شي تجربه ده دغه آیاتونه وایي نور څه حدیث کې نشته دغه او ناروا نه دي دا چا لیکلي زمونږ یو پلازه ده او بینک دپاره قریب باندې ورکوو نو که بینک سودي هغه کې معاملات کوي او ته د سود مددګار یې او دا کرۍ ناروا ده سود حرام دی او د دې امت دپاره په یو لوی علاماتو د قیامت کې دا ده چې سود به ډېرېږي ټول خلک قرض مرض څوک چا نه ورکړي پیسې ورکړي او بیا وي دومره راوړه او پیسې بینک کې کېږي او دومره به راځي هغه اسلامي طریقې سره که بعضې شرایط پوره کړي نو هغه جدا دي که داسې مضاربت وي باقي دا کم بینکونه چې سود باندې ورکوي یا انشورنس هغې له ځای قریب باندې ورکول ته دا سړی سودخور او د سودخورو ملګری دی او مجرم دی او پیسې حرامې دي لږې پیسې دي حلالې بل کریانې والا یې ورکړه چاته لږ صبر وکړې آخرت کې به خدای سره او سپین ډېر درکړي او چې بې برکت یې په ډېرو به څه وکړي لږې ښه دي دا سړي لیکلي زما کوارټرې دي نو په دې زکات شته نه هغې په کري کې زکات دی چې 1 لاک کري نو 2.5 زره زکات به نورو پیسو سره حساب کتاب کې دا پیسې که جمع شوي نو ور به کې او که جمع نه نو بیا پرې نشته کوارټر اسباب د ګټې دي اسباب د ګټې ټیک ده قیمت یې ډېرېږي او خرڅې کلی خرڅوي نو بیا پیسو ته ووړي دا جدا خبره ده جمع شوي قسطونو باندې زکات شته او که نشته قسطونه چې تا پیسې جمع کړي کمیټي که مقصد یې کمیټي باندې دا دکانداران پیسې جمع کوي نو چې ستا څومره پیسې وي نو یاد یې که یا کاغذ کې لیکلي د زکات په وخت کې به د هغې زکات ورکوي د خدای زیارت ډېر لوی خو ښکلی خوب نشے کی طلاق اور طلاق کے لیے عقل و ہوش کا مطلوب معیار کیا ہے دا نشے طلاق سره چې داسې خو اسمان او ځمکه نه پېژني او خپله او پردی او ګډې وډې او قدمونه غلط غلطري نشئ لکه په نشه کې طلاق واچو که نشه د دوی د اپریشني د اسپتال نو هغې مسلې جدا دي او که د شراب څکي او داسې چرس کې وایي که نشه شي او طلاق یې واچو زموږ په نس طلاق د سکران واقع دی طلاق یې شوی دی ښځه ته لاړه او که دوی انجکشن سره نو بیا مسله دغه ده د بیمار دغه ده دی پې نه راځي زمونږ پلار د 100 کالو دی څه مجبور یې نشته بېهوشی اکثر هوشي میرې بېهوشي میرې ده بېهوشي لمونځ فدیه پې نشته لمونځ چې 5 منځون نه زیات شي او دی دغه شان اوتې بوتې وایي او څه پېږي نه لمونځ پېژنې نه وخت پېژنې نه په خبره پېږي ډوډۍ خو خوري ګولۍ خو اچوي داسې خو عقل او پوهه نشته هوش وایي عقل ته بېهوشه بې عقله نو ده باندې فدیه نشته واسې خیرات کوئ خو خیرات ما نه دی مسله دا ده چې د مونځ فدیه پې نشته او نه پې مونځ شته دا چا تپوس کړی ایک امیر آدمی کے گائے ذبح کرنے پر کتنے عیدیں داسې لیکلي دا چا لیکلي چې والاله کې 7 کاله به قربخا 7 کاله به قرباني نه کوي 7 کاله به اختر نه کوي دا هسې ځانه خبرې دي دا کتاب او سنت او شریعت کې دا خبرې نشته قرباني ښه یو والاله کې مولوي صاحب وایي چې وی سې مې وکړه د 7 کالو لپاره شو چې هغه اختر نه دی راغلی نو هغه قرباني خو تا ته پاتې ده چې کله راشي نو په هغه ورځ به واجب وي قبل الوجوب نه کېږي دا سړی د اختر نه مخکې غواله لګي او سبا لپاره غوښه کېږي خو نه نشي قرباني غوښه خوړی شي مرداره نه او قرباني مې پاتې ده کمالداري دا خلک پته نه لګي بې کتابه خبرې دغه شان اخبار کې کتلې یو خوا بل خوا بس تپوسونه پکې اصل مونځ چا نه ورځي او داس نه ورځي دجال وپېژنې مهدي وپېژنې عیسی علیه السلام را روان دي ربانې الله دې وساتي که موږ نه یو زموږ نفسونو ته یقیني دي او زموږ په ایمان دی او دا خطرات را روان دي او یاره ته پکار ده او الله ته رجوع پکار ده وی قاری رمضان کې 15 ختمه کې خیر کولی شي خیر کولی شي سمنه نه دي 3 ختم تراو کې کولی شي 15 کولی شي دا چې لري د پولیس کې ډیوټي کوم او 2 کال شو جمعې مزمنه لري چې نه دي پری ریاض سونو خدای پاک رحم وکړي پته نه مشر د مسلمان نه دي تاسو ترتیب برابر کې چلته موږ کې خیر ټیم یو غنټه رستم کیږي
3 غنټې وخت دی مخکې مستحب دی په اول کې او باندې یو کې یو نیمه کې یو نیمه نه په کم یو وکړه په کم یعنی په و باندې دوه کم ماسپخین چې څومره ټیم دی د جمعې ټیم هغه الجمعه کالظهر جایز ټیم خو مؤثر دی وخت پکې شته سل پولیس والا دی یو بجې مونځ کې سل پولیس والا دی 2 بجې مونځ کې سو یو خیال کسته یو سره زبر تصوب ما او غلام مونږ نشته ته غلام یې سره تقسیم سوئی دا موټر سایکل چې په قرآن اندازې روزي دا حرام دی 500 روپۍ ټیکټ واچي یا 500 او دا یو موټر سایکل لوزي نو دا سود دی او جوارګر دی ټول یو کس پیسې یو تر غونډې کې خدای ته جواری وای کنه جوارګر هم یو کس پیسې بل ته دي درې جوارګر کله 15 کله لسی کله هر څومره چې یو نسیاتي دا یو پیسې بل ته دي خو جواری ده هغه یو پیسې موټر سایکل په شکل کې بل ته لاړ او چا چې دا کار چلو ختم پکې 50% او 30% پاتې شو دغه شان دا د کفارو کاروبارونه د ګناهګارانو دا مه کوئ الله پاک ستا دماغ کې چا دماغ کمزور او دا مامي سره نکاح څنګه ده مامي سره نکاح ټیک ده ماما رواندار سره کونډه شي ورور ورسره نکاح کولی شي د ماما ښځې سره هم کولی شي تر ښځې سره که څه بل حرمت نه الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله